الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند حاضرین او اوریدونکو د الله تعالی د مبارک کتاب څخه سمع تلاوت کا د رب ذوالجلال کتاب قرآن عظیم الشان. دا د دې لپاره الله تعالی را لېږلی دی چې دا خلک د دې د تعلیماتو مطابق زندگی اختیار کی، عقیده و عمل، اخلاق و معاملات دې کتاب سره برابر کی چې د دنیا او د آخرت هغه کامیابی د دې نصیب شي. دغه مبارک کتاب کې رب ذوالجلال خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمای واضرب لهم مثل الرجلین، او ته بیان کړي خلکو ته یو مثال د دوو سړو. قرآن مجید کې الله تعالی مثالونه هم ذکر کوي ځکه هغه ډېر مهربانه دی په خپل مخلوق باندې. او د قرآن شریف طرز، اسلوب و انداز هغه ډېر عجیبه دی. کله د جنت بیان کیږي دې لپاره چې د انسان هغې طرف ته توجه ورکړي، کله د دوزخ بیان کیږي دې لپاره چې انسان د هغې نه د بچ کېدو کوشش وکړي او د ګناهونو نه ځان وساتي، کله ورته د مخکنو قومونو حالات ذکر کوي دې لپاره چې دی د هغې نه عبرت حاصل کړي، کله ورته د مستقبل باره کې پیشګویي ذکر کوي چې په هغې باندې د دی هغه یقین مضبوط شي او ایمان کامل شي. د قیامت بیان ورته کوي، د قبر بیان ورته کوي. نو دا ټول مضامین دا د انسان د فائدې لپاره ذکر کیږي ځکه د قرآن شریف موضوع چې دا هغه انسان دی، د انسان فلاح، د دواړو جهانو کامیابی دغه نه بحث کوي. نو دغه آیت شریف چې ما ولوستو، الله تعالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واضرب لهم مثل الرجلین، او ته بیان که دی ته دی خلکو ته بیان که مثل الرجلین، مثال د دوو سړو، قصه واقعه د دوو کسانو، د دوو سړو حال دی ته بیان که. مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. د دې دوه سړو قصه داسې ده چې جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، مونږ په دې دواړو کې یو کس ته پیدا کړي ورکړي دوه باغونه د انګورو. د دې دوه سړو قصه د خلکو ته بیان کا. نو قصه شروع شوه. هغه قصه داسې ده چې په دې دوه کې د یو کس ته مونږ دوه د انګورو باغونه ورکړي
وحففناهما بنخل او د دې باغونو نه مګیر چاپیره ورته د کجورو بوټي پیدا کړیو باغ داسې جوړو چې د انګورو باغو او غیر چاپیره طرفونو ته د کجورو غټي غټي اونې وي حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا او مونږ د دې باغ د ازمکه چې د پټې په دې کې متفصل پیدا کړو قسم قسم فصلونه په دې کې کېده باغ د انګورو دا غینه غیر چاپیر د کجورو غټي اونې او بیا په دې پټي کې دنه قسم قسم فصلونه هم کېږي کلتا الجنتین آتت اکلها دا دو باغونه چې وو نو دې به خپلې میوې ورکولې خو فصل به کولو ولم تظلم منه شیئا او د هغه پیداوار نه به هیڅ شی نه کمیدو کله داسې چې فصل لږ شي کله ډېر شي سړی وایي باغ هغومره پیداوارو نه کو څومره چې مخکې کړی لیکن د دې باغونو حال چې الله تعالی ذکر کوي نو فرمایي ولم تظلم منه شیئا دی به چې کم پیداوار ورکولو نو د هغې نه به هېڅ شی نه کمیدو په پیداوار کې به کمی نه راتلو یو ذره کمی پکې نه راتلو شیئا وفجرنا خلالهما نهرا او په دې کې په دې منځ کې مونږ نهرونه هم جاري کړي چې د باغ د پټي په منځ کې نهرونه هم جاري وي په هغې کې قسم قسم فصلونه هم کېږي په هغې کې انګور هم وي او بیا د هغې نه چاپېره د کجورو غټې غټې اونې وي فجرنا لهما نهرا وکان له ثمر او د دې سړي نور هم ډېر مالونه نور هم ډېر صاحب جیدادو سرو زرو سپین زر د آمدن نور هم څه ډېرې زیاتې ذریعې وې د دې سړي وکان له ثمر فقال لصاحبه کیسه د دوه سړو ده نو د یو حال الله ذکر کو چې دته مو دغه څه ورکړي نو دی مالدار د باغ دی مالک فقال دوی لصاحبه هغه خپل ملګري ته وهو يحاوره او د هغه سره محاوره کول خبرې ورسره حوار خپلو کې دوه کسان چې خبرې کوي نو دی مالدار دی خپل ملګري ته خبرې کولې يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا هغه خبرې سوي ولوي انا اكثر منك مالا ز زیات مستانه د حیثیت د مال انا اكثر منك مالا واعز نفرا او په مټو کې هم زستانه مضبوطم مال مې درنه زیات دی او په مټو کې زستانه مضبوطم مټې مې زیات دي افرادی قوت چې دی پاغې کې هم ز پتا باندې حاوی ما زما طاقت چې دی د مال او د افراد په لحاظ اغستانه زیات ودخل جنته وهو ظالم لنفسه او دا سړی دی باغ خپل ته داخل شو او په داسې حال کې چې دی په خپل ځان باندې ظلم کوونکی دی ځان باندې زیاتې کوي ځکه چې دی سرکشي کوي تکبر کوي د آخرت نه د بعث بعد الموت نه انکار کوي د قیامت نه انکار کوي وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا زیاتې په خپل ځان کولو او وی ما اظن ان تبيد هذه ابدا زه خیال نکوم چې زما د جیداد او زما د مال به چرته برباد شي دا خیال مې نه راځي دا د غزان باندې د زیاتی لومبنه مثال دی د عقیدې په باره کې او خپل قول خو مخکې ذکر کو چې تکبر مو کو انا اکثر منک مالا واعز نفرا دغه خطرناک خبره و نو دی وې زه نه یریږم چې ګنې زما د مال به چرته برباد شي ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وای چې زما دا خیال ناراضي چې قیامت به قائم شي خیال کې مې ناراضي چې قیامت به ملارش او
او بیا وی ولا رددت او گزری ز واپس کړی شم ز پیش کړی شم الی ربی خپل پروردگار لاجدن خیرا منها منقلبا خامخا ضرور به زه مومما غوره د دغې نه زید واپس کېدو وی قیامت باره کې خو مې یقین نشته چې راشي عقیده مې نشته د قیامت خو که بالفرض قیامت وي او زه د الله دربار ته پیش شم هلته به زما مزي وي او هغه ځای کې به ما ته د دې نه ډېر څه ښه چې دی نو دا به راته میلو شي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أخبل ملغري وتجواب وركي أغوتوي أكفرت بالذي خلقك من تراب آياتا انكاركو تنا شکری کې ته انکار کې د هغه ذات نه چې هغه ته پیدا کړی د خورونه هغه خپل حقیقت و تخکاره کو چې ګوره دی خبرو ته دی وګوره او خپل حقیقت ته خو خیال وکړه خلقک من تراب الله تعالی خو ته د خورونه پیدا کړی ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك به أحدا زما خبره کې زه خو د الله تعالی هغه زما پروردگار دی هغه زما رب دی او هغه سره زه هیڅوک هم نه شریکوم او ته د الله نه انکار کې هغه ذات چې هغه ته د خورو نه ګوره پیدا کړی او بیا د نطفې نه او بیا د نه سم روغ رمټ سړی جوړ کو انسان او اوس ته دومره تکبر کې بیا رسو آیاتونو مبارکو کې دا مضمون راغلی دی چې د دې سړي په دې باغ باندې عذاب راغلی و احیط بثمره د مال او د جیداد او د باغ ارسه دا برباد شو او بیا بیا لاسونه مروړل په هغه خرچه باندې چې د کومه سرمایه لګولې وه په دې باغ دغه مثال الله تعالی د خپل مخلوق د پاره د خپل بندیانو د پاره ذکر کړی دی په قرآن شریف کې او پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي ته دې خلکو ته دا بیان وکړه نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه په خپل امت باندې ډېر مین دی غواړي چې دا خلک د هلاکت لاره پرېږدي او د نجات لاره اختیار کړي د حق مرګتیا وکړي د آخرت تیاری وکړي نیک اعمالو کې کوشش وکړي نو د الله تعالی دغه مبارک کلام دغه بیان به پیغمبر علیه السلام مبارک خپل خلکو ته خپل امتیانو ته کول دې دپاره چې خلک هغې طرف ته رجوع کړي اوس په موجوده دور کې د خلکو پکار دی چې د خپل زندګۍ د خپل عقیدې د خپلو معاملاتو د هغې انسان جایزه واخلي چې یاره دغه د دوه کسو دا خبرې او دغه قصه چې الله تعالی ذکر کړې ده په قرآن مجید کې نو په دې دواړو کسانو کې زمونږ د موجوده رویه یا زمونږ د عقیده یا زمونږ د عمل دا په دې دوو کې د چا سره مشابهت لري زمونږ په دې عقیده کې په دې عمل کې په دې کردار کې په دې معاملاتو او په اخلاقو کې د روزمره زندګۍ کې د دوو کسانو کې د چا د عقیدې جھلک موجود دی ځکه یو سرکشه سړی الله تعالی ذکر کو او یو هغه کس چې هغه ورته نصیحت کولو هغه ورته د دنیا بې ثباتي بیانوله الله تعالی طرف ته متوجه کولو او د تکبر نه منع کولو چې خط انکار د الله تعالی نه کې اکفرت بالذي خلقك من تراب آیت انکار کو د خپل پروردگار نه هغه ذات چې هغه ته پیدا کړی د خورونه ثم من نطفه بیا د یو څاڅکي نه پیدا کړی انسان ته خپل خلقت باندې خو لږ نظر واچو خورونه پیدا ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز ہے حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے دی انسان ته وګوره جوړ د خورو نه دی د نطفې نه د یو څاڅکي نه دی جوړ شوی دی ا دې خبرو ته اوس وګوره
دی غرور ته وګوره، دی تکبر ته وګوره، دا کم زیته دی ځان رسي په دې خبرو باندې. نو دغه کس ورته د وعظ او د نصیحت هغه انداز هغه ورته اختیاري، او د الله جل شانه تذکره ورته کوي چې زما رب خو الله دی او زه خو د هغه سره هیڅوک هم نه شریکوم. او دې سړي ورته خپله عقیده بیانوله چې ما اظن الساعة قائمة، زما خو د قیامت باره کې خیال کې نه راځي چې قیامت به هم چېرته قایم شي. او ما اظن ان تبید هذه ابدا، وایي زما دا مال او دا جیداد دا خو مې خیال کې نه راځي چې دا به چېرته برباد شي. او هغه ته وایي انا اکثر منک مالا واعز نفرا، زه ستا نه زیات یم په مال کې او په مټو کې هم در نه سیوا یم. نو اوس د سوچ او د فکر مقام دا دی چې الله تعالی د سرکشه سړي سزا په دغه ځای کې ذکر کړ، او د هغه نیک انسان هغه واعظ او نصیحت هم ذکر کو. اوس د دې واقعي په رڼا کې په خپل ژوند او په خپل عمل باندې او په خپل نظریه او په خپل عقیده باندې د انسان نظر واچي چې زمونږ د معمولات او زمونږ د زندگی او زمونږ د کړه وړه او د ژوند چې خلکو سره مونږ کم تیرو په دنیا کې، په دې کې زیات زمونږ مشابهت په غدو کې د چا سره دی؟ د هغه سرکشه غونتې ژوند تیرو او کنه د هغه نیک انسان غونتې ژوند مونږ تیرو. اوس که یو سړی وایي چې یاره زه خو د هغه نیک غونتې ژوند تیروم، زه خو خلکو ته نصیحت کوم او بس د سرکشۍ خبرې خو ما چېرته نه دي کړي، او دی بیا په خپل ځان نظر واچي او یاره ما خو په یو موقع کې پلانکي ته ویلي دي چې زه تا باندې په مټو باندې مضبوط یم، ته زما مقابله نشي کولی. نو دا هماغه خبره نه شوه چې هغه سړي ویلي انا اکثر منک مالا واعز نفرا، او ته اوس وایې چې زه د هغه غوندې نیمه، او حالان کې د هغه غوندې خبرې تم کې تا خو هم خپلو ته دا ویلي دي چې زه د دوی نه په مټو کې مضبوط یم او زما څوک مقابله کولی شي. نو چې ته دا خبرې کوې نو د هغه سرکشه غوندې نه شوې ته. هغه چې کومه خبره د سرکشۍ کوله هغه خو تا هم کړې ده. ښه که ته خپل یو غریب ته ووایې چې ستا څه وس دی چې ته زما مقابله وکړې، ستا غوندې خلک زنګ مقابلې کولی شي، ستا څه دي چې ته زما مقابلې ته ودرېږې؟ نو ولې دا هغه دعوه نه ده چې انا اکثر منک مالا، چې دې سرکشه هغه بل ته وي انا اکثر منک مالا، زه زیات یم ستا نه په مال کې. نو هغه په عربۍ کې ویلي او ته په پښتو کې وی چې ته په مال کې ما سره مقابله نشي کولی، ته زما د مقابلې نه، ته څوک چې زما مقابله وکړي. نو همدغه مطلب د هغه نو دا خبره خو هغه هم کړې وه. نو ته ولې وایې چې زما ژوند د هغه غوندې نه دی؟ تا خو هغه لاره اختیاره کړې ده چې کوم د هغه سرکشه اندازو، او چې ته وایې چې زما د مال چې دی نو دا ارسه دی او زه په مټو باندې مضبوط یم. نو دغه سړي خو دا خبره کړې وه چې زه په مټو باندې مضبوط یم او هغه په سرکشو کې رالو. نو ته به څنګه په نیک عملو کې حساب شي چې ته هم هغه خبره کې؟ نو الله تعالی د انسان د پوهې دپاره د مخکنو قومونو حالات ذکر کوي چې د هغې حالاتو په رڼا کې دی په خپل عمل باندې نظر واچوي، په خپل عقیده باندې نظر واچوي، او چې کوم کمی دی محسوسوي چې هغه کمی د ځان نه لرې کړي او هغه لاره اختیار کړي چې کومه کې د الله تعالی رضایي او په کومه باندې د انسان آخرت ښه کېږي. او که یو سړی په خپل مال باندې غاوری او په مټو باندې نازیږي او خپل یو رشتہ دار ته او بل ته او عزیز ته او ګاونډي ته وایي چې ته څوک یې چې ته زما مقابله وکړې، ستا څوک دی چې ستا بیا تپوس وکړي؟ نو دا خبرې هماغه خبرې دي چې کوم د هغه سرکشه سړي وي. نو ای انسانه ته ځان باندې لږ نظر واچو. اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، دا هغه سړي هغه نصیحت هم ځان ته رامخکې که چې ته انکار کوې د الله تعالی نه، د الله د قدرت نه. که ته ما خو انکار نه دی کړی، ولې دا انکار نه دی چې د الله تعالی د هغه لوی ذات په مقابله کې تم د لوی خبرې را شروع کې، ولې دا هغه سره ځان برابرول نه دي؟ ولې دې کې تکبر را نه لو؟ دا غرور نه دی چې دغه انداز ته اختیار
نو هغه نصیحت پکار دی چې ته ځان د پاره وګڼې چې دا ماته نصیحت دی چې کفرت بالذي خلقك من تراب، ولې ته انکار کوې د الله تعالی نه، هغه ذات چې هغه ته د خاورو نه پیدا کړې. نو انسان د خپل خلقت باندې نظر واچو چې ته جوړ د څه نه، خاورو نه پیدا. نو چې د خاورو نه پیدا ثم من نطفه، بیا د یو څاڅکي نه ته الله تعالی پیدا کړې. نو تا سره دا ښایي چې ته د غټې غټې خبرې وکړې او دومره سرکشي وکړې، دومره ځان چې دی نو لوی د خلکو نه وګڼې. ان كنت لا تمشي فوق الارض الا تواضعا، عربي شاعر وی لا تمشي فوق الارض الا تواضعا، ته مزه په دې ځمکه کې مگر په داسې انداز کې قدم اخله چې هغه د عاجزۍ او د تواضع اندازي. قدمونه هم چې اخلې نو داسې مه اخله چې د هغې نه تکبر ښکاره کېږي. په ځمکه چې ځي د عاجزۍ په انداز کې قدمونه کېده. لا تمشي فوق الارض الا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك امنعوا، څومره ډېر د دې ځمکې لاندې شوي دي چې هغه ستا نه په هر لحاظ باندې طاقتور وو، خو تا زیات قوي و درنه. او هغه خشته خلک، هغه طاقتور خلک، د اقتدار او د جایداد مالک، هغه قابل شخصیات، هغه د خاورو لاندې شوي دي. نو ته څوک چې ته غابر او تکبر کې. وان كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك امنعوا، کته وای چې زه د جهاد خاوند یم، زه ځکه غرور کوم، زه په مټو مضبوط یم، ځکه دا خبرې کوم، ما سره اقتدار دی او دولت دی، نو ځکه مې دغه انداز دی. نو شاعر ورته وایي فکم مات من قوم هم منک امنعوا، څومره ډېر خلک داسې د دنیا نه تللي دي چې هغوی په قوت او په طاقت کې ستا نه زیات، په اقتدار کې او په دنیاوي جاه و جلال کې هغه تا نه سیوا و، هغوی دنیا کې پاتې نه شو. ته څوک چې ته پکې پاتې شو. نو دغه آیاتونو مبارکو کې د سرکشۍ سزا الله تعالی ذکر کړې ده چې سرکشي انسان کوي، الله تعالی نه خوښوي چې یو انسان سرکشي وکړي او د تکبر وکړي او د ځان لوی وګڼي او د په نورو باندې بیا د بالادستۍ قایمولو کوشش کوي او نورو ته سپک نظري کوي. الله تعالی دغه خوی نه خوښوي. نو مونږ د فائدې دپاره، زمونږ د اصلاح دپاره دغه واقعات او دغه حالات هغه الله تعالی په خپل مبارک کتاب کې ذکر کړي دي. رب ذوالجلال دې په دغه مبارکو تعلیماتو باندې عمل مونږ ته نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.